بلینکن له روسیې سره د جګړې چمتوالی اعلان کړ. سلامونه قدرمن لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې ناټو له روسیې سره نه غواړي چې جګړه وکړي، خو له دوی سره جګړې ته چمتوالی لري. امریکا تر دې وړاندې هم ویلي وه چې له روسیې سره به د اوکراین جګړه خپله روسیې ته ډېرې بدې پایلې ولري. بلینکن وویل چې ناټو له روسیې سره جګړه نه غواړي، خو زیاته کړې ده چې د اړتیا په وخت کې جګړې ته پوره چمتوالی لري. بلینکن وویل چې ناټو یو دفاعي ائتلاف دی او له هیڅ چا سره جګړې کولو ته تکل نه لري، ولې که چیرې دوی پسې جګړه راشي نو بیا د ناټو د لویشت ځمکې دفاع کولو ته چمتو دي. دریمه نړیواله جګړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ د دریمې نړیواله جګړې د پیل خبر ورکړ، خو هغه وویل دا جګړه به ځکه خطرناکه وي چې اټومي جګړه به وي. د هغه له څرګندونو وروسته دا د انټوني بلینکن په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی له روسیې سره جګړې کولو ته تیار دي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو ویډیو خوښ سوي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.